الته کابل دلته خیبر جړیږي، الته کابل دلته خیبر جړیږي، پښتانه دواړه لر او بر جړیږي. رنگین تیرای په بمونو اوسو، رنگین تیرای په بمونو اوسو، هم د ګلونو پیښور جړیږي. د ملکن پیغلې سرتور شولې، د ملکن پیغلې سرتور شولې، بل د سوات خکولی نختر جړیږي. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام دی د کلي مازدیګر او زه یم سرتاج افریدی په دې تمه په دې هیله باندې چې ښه به یې جوړ به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یې. قدرمنو، د رینګ روډ سیمه ده، د رینګ روډ علاقه ده. یو دروند میلمه را سره ناست دی شمس افریدی چې مسافري هم کوي او اوس کلي ته راغلی دی په چوټۍ باندې. او چې کم ټکي په مسافرۍ کې لیکلي دي هغه ټکي راوړي دي غزل ته، شعر دی راوړي دي او ډېر په زړه پورې غزل لیکي. په پښتنو باندې مین دی، پښتو باندې مین دی، د پښتو دپاره ډېر غټ کار کوي. قدرمنو، د شمس افریدي به ژوند په دې کلي مازدیګر کې پښتو او ژوند به یې پایو چې د ژوند څنګه روان دی او څنګه. د یاسین تنها صاحب هم ډېره شکریا ده کومه چې د کیمرې نه شاته ناست یې او دا مرکه په دومره لنډ وخت کې تیاره کړه. شمس افریدي صاحب د ټولو ناول خو زه تاسو ته په خپل د کلي مازدیګر پروګرام کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ. خیر اوسې، مننه ستاسو هم ډېره مننه کوم زرتاج افریدي چې موږ له دومره وخت کې بلنه راکړه او کلي مازدیګر پروګرام کې وینا راته وکړه. خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره ښه ده، ستاسو ډېره یو جهان مننه کوم چې تاسو دومره په لنډ وخت کې دومره ټایم موږ له ویستو، دومره په اوچت نظره موږ ته وکتل. شمس افریدي صاحب دا راته ووایي چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله، شکر دی. د موضوع سره خوشحالو کې ژوند تېرېږي او ستاسو دعاګانې به غواړو د خدای نه. بس ټول فضل الله فضل دی، ښکلی وخت تېرېږي. شکر دی. ډېره ښه ده، الله دې وکړي چې ستاسو ژوند په مسافرۍ کې هم ښه تېر شي او په کلي کور کې هم ښه تېر شي د ټولو مینوالو سره. شمس افریدي صاحب دا راته ووایي چې پښتو ادب کې د کله نه کار کوئ؟ یاره سرتاج افریدي ما خو د 2007 نه د شاعرۍ خپل کلام شروع کړی و. بس لګیا یو، بس کارور خپل مزل پکې کوي، لګیا یو بس چې خپلې لرسي جوړوي، بس پښتو په ادب باندې لګیا یو. بس ما ته ګوډه شاعري راغونډو، لګیا یو تاسو په خدمت کې. شمس افریدي صاحب ډېر ټایم بنالو، مینوال هم په تموي، مینوالو ته خپل کلامونه شریک کړي. ډېره ښه دا خو زه یو د غیر ته یم چې یو ملګری مسافرۍ له تله د هغه په وخت کې ما یو جوړ کړی و چې ځان مې په جاړه وجلی دی، ځان مې په جاړه وجلی دی، خو یار چې رانه بل وطن ته تللی دی. زړه لکه ماشوم راته سلګی وهي، زړه لکه ماشوم راته سلګی وهي، ما په دواړو لاسو کې نیولی دی. ډېر ښه. وایي چې دلته کې رواج دی په دې کلي کې، دلته کې رواج دی په دې کلي کې او هر مین یې دار ته خېجولی دی. دا شعر بیا وایي. ډېر مننه. چې دلته کې رواج دی په دې کلي کې او هر مین یې دار ته خېجولی دی. وایي چې توره برکي به رانه یو نسي، توره برکي به رانه یو نسي او ما درته کفن په سر تړلی دی. دا شعر هم بیا وایي. مننه. چې توره برکي به رانه یو نسي او ما درته کفن په سر تړلی دی. او شمس صفتونه د پیرس کېږي. سرتاج افریدي شمس صفتونه د پیرس کېږي، خورا شخړ خیبر مې څومره ښکلی دی. ډېره مننه. شمس صفتونه د پیرس کېږي، خورا شخړ خیبر مې څومره ښکلی دی. مننه، ډېره مننه. بل درته یو وایمه، وایي وغواړه دلبره چې نن څه غواړې، وغواړه دلبره چې نن څه غواړې، ټول درنه قربان شم ته مې زړه غواړې. وایي چې شیخه ستا روجه خو به پې ماته شي، چې شیخه ستا روجه خو به پې ماته شي او ته چې رانه سرې شونډې او خوله غواړې. ډېره مننه. چې شیخه ستا روجه خو به پې ماته شي او ته چې رانه سرې شونډې او خوله غواړې. نه مړېږي ته په یو دیدن اشنا، نه مړېږي ته په یو دیدن اشنا، نه مړېږي ته په یو دیدن اشنا او ځان سره مې غېږ کې ټوله شپه غواړې. ډېره رباني مننه. وایي چې زه درته د یارې نه کاتی نه شم، زه درته د یارې نه کاتی نه شم او ته رانه په سترګو کې کاته غواړې. مننه. چې اوس در باندې خدای ګوشم سپویه شوم، اوس در باندې خدای ګوشم سپویه شوم
خو چې ته زما د لاسو پراټه غواړې پراټه هم ډېره مزه کوي سهار کې د چو سره که نه ډېر ښه دی بس غزلې را سره نورې هم مینهوال تمه یي که نه خپلې غزلې را سره شریکې کړي دا ما یو هغه لیکلی دی وایي ښکلي په خوله کوي پستې خبرې ښکلي په خوله کوي پستې خبرې خو د زړه نه کوي خوږې خبرې ښکلي په خوله کوي پستې خبرې د زړه نه کوي خوږې خبرې وایي چې شیخ راله بیا نوی پیغام راوړی شیخ راله بیا نوی پیغام راوړی نن یې په لاس کوي تسبیح خبرې ډېره مننه چې شیخ راله بیا نوی پیغام راوړی او نن یې په لاس کوي تسبیح خبرې ورځه په غاور یې چې واورو اشنا راځه په غاور یې چې واورو اشنا ملا صاحب کې د خطبې خبرې چې زړګیه ښه په زور زویر واوره زړګیه ښه په زور زیر واوره درته به یار کوي دوه درې خبرې او شمسه بس نصیحتونه مه کړه نن سبا هر ځای کې پیسې خبرې ډېره مننه ستاسو مننه یو جهان مننه والله مو خوشحال وبال لره زه یو اخري شعر در سره شعر کومه وایي ملنګه بیا د چا دیدن غواړې ته چې د سرکو شونډو قلم غواړې ته وایي چې لا خو واړه د درته لویه بشي چې په سینه ترېنه لونګ غواړې ته مننه چې لا خو واړه د درته لویه بشي چې په سینه ترېنه لونګ غواړې ته او فرهاده بیا به د غرونو جوړ کړي چې د درخو د ګونګړو شلنګ غواړې ته ډېره مننه وایي چې د خپلو نه نفرت ولې کړې زړګیه پوه شم غنم رنګ غواړې ته ډېره مننه چې کله نه کله یې تپوس له راځه که شمس خان په وینو رنګ غواړې ته ډېره مننه کتونکو ته بس پیغام ورکول غواړي بس ښه پیغام دا دی چې الله دې ټول خوشحاله او آباد لري چې چېرته هم ژوند تېروئ په اخلاق او په مینه په محبت یې تېروئ و یو تر بل احترام سره کوئ والله مو خوشحاله او آباد لري چې چېرته مې څه غلطي په دې ویډیو کې شوي بخښنه غواړو په لوی الله مې سپارلي ډېره مننه شمس افریدي صاحب ستاسو یو جهان مننه کومه قدرمنو کتونکو دا زموږ سره شمس افریدي چې په سعودي عرب کې ژوند کوي او مزدوري کوي او مسافري کوي اوس کلی دا راغلی په چوټي نو یو مرکه مو را جوړه کړې ده وا الله دې وکړي چې د شمس افریدي صاحب دا شیرونه د غزل ستاسو خوښ شي او د بلې مرکه پورې د کلی د مازیګر دا اړه د الله په امان